د جلال آباد ښار د درمسال سیمې په دې څنډه کې د کټونو بازار دلته د خلکو د ذوق اړوند بېلابېل ډوله د لرګیو اوسپنې جوړ په بڼ شوي په پټۍ جوړ شوي او په تارو اوبدل شوي کټونه جوړیږي. د کټونو دا کاروباریان که څه هم د وروستي سیاسي بدلون راوروسته د کاروبار د خرابوالي خبره کوي، خو بیا هم د خپل کاروبار خوښ دي او وایي هیلهمندي شته چې کاروبار د وخت په تېرېدو سره ښه شي. دوی وایي له 100 کلونو څخه زیات وخت کېږي چې دلته د کټونو کاروبار کوي او دم غړی ورسره لزګونه کسان په کار بوخت دي. دغه تغییر پکې راغی، حکومت تغییر شو، نو لږ شانې دغه تاثیر یې واچو، ډېر زیات روان کار او سیستم جوړ او بس اوس دې الله پاک خیر واچي پکې. نو شکر الحمدلله راتر اوسه زمونږ په کار د الله په قدرت سره روان دی. نو دلته موږ سره تقریبا 17 کسان کار کوي. نو اوس اقتصادي مشکلات خونو د وجه نه لږ زره کارونه کم شوي دي، لیکن انشاءالله کېدای شي آینده به ښه شي. د دوی سره په کار بوخت کسان چې د ورځې بېلابېل ډوله یو یا هم 2 کټونه بوني له خپل کار او له همدې درکه ترلاسه کېدونکي عاید خوښ دي. شکر دی 8 کاله کېږي چې دلته کار کوم، تقریبا 2-2.5-300 د ورځې پیدا کوم. د خپل کار نه ډېر خوشحاله یم. 15 کاله شاوخوا کېږي چې دا کاروبار کوم او شکر الحمدلله. بس قسمت کې هغه نصیبي بس رسیږي متوبه دې اوس لا کارونه لږ زره خراب شوي دي کې نسبت کارونه ښه خو اوس داسې دی بازارونه هم نشته دی، سوداګانې هم ګرانې دي، تاسو خپل هم پته ده. نو بیا هم شکر دی الله رحم دی، دغه 200-300 دلته پیدا کوو د ورځې. دلته مو د کټونو په کاروبار بوخت له یو عمر خوړلي بابا سره زموږ په ټولنه کې د کټ په ارزښت او ګټو خبرې وکړې. دی وایي کټ زموږ په ټولنه کې زیات ارزښت لري او د ستړیاو د منځه وړلو لپاره بهترینه وسیله ده. کټ ډېر مهم شی دی. کټ کې سړي ستومانتیا موزي، د سړي دم هم جوړېږي او کټ پسته دی او ډبل بیډ چې هغه ورو ته لکه ځمکه لرګي ټاکو یو بس دوړه چې تېر شي او لرګي پورته شي او ښکته شي. کټ ډېر مهم شی دی، د انسان دپاره د دمې دپاره ډېر ښه شی دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بد اقتصادي وضعیت د ټکنالوژۍ پرمختګ او بېلابېل ډوله سهولتونو په رامنځته کېدو سره په ښارونو کې د کټ استعمال کم شوی، خو لا هم په ننګرهار کې په لرو پرتو سیمو، ولسوالیو، کلو او بانډو کې لا هم خلک په حجرو، دیرو، ودونو او په ورځني ژوند کې د ناستې پاستې پر مهال له کټونو ګټه پورته کوي. سباوون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.